را لاله ګولې شر زمکه دې سي چلو کو یاره ما خو په میری خان پسې کسان لیکلي دي هغه وایي چې یو دوه درې ورځې صبر وکړئ نو مسله به انشاءالله حل شي او کنه لالا ګوره د هغې ډېر ټایم وشو که نه کېږي نو چې بیا په دې بله طریقه وکړو تاسو لږ حوصله وکړئ تاسو ماشومان یې لږ صبر وکړئ چې ونه شو نو بس بیا به ورسره زه خبرې کوم که او کنه هغه تعجب وکړې که نه صحیح ده لالا دا خبرې به وروسته کېږي نن خو دا وړو رزلټ هم دی که نه دا څه ویې لکه نن خو دا وړو رزلټ په 12 بجې به پته لګي نو رزلټ به 12 بجې ساوټ شوی رزلټ پاوټ شوی وس رزلټ به شوی که نه اوه دا څه بچي مونږ ته پته وه چې ته به مونږ د خوشحالۍ زیری کې مبارک دی په دې خوشحالۍ کې یو جاجل و دا څه کوې دا څه درس غوبل هم راغستی دي مشره خو زه پاس شوه رزلټ ونه که نه خوشحالي منا وخله د خوشحالۍ د منع وهلو خو نور هم طریقې دي تاسو په دې تورمخې باندې خوشحالي منع وښئ تاسو لاړ شئ چې جومات کې 2 رکعته نه پلولې نه کوئ خو په پښتنو چې خوشحالي راځي نو دې اور ته لاس کوي اور ته دا ګولۍ چې بره لاړې شي دا به واپس ښکته راځي ستاسو خوشحالي د بل په کور کې غم جوړېدی شي مه کوئ داسې No, 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 no. را لاله غزمکه لانجې سي چلو شو یاره والله هغې پسې خو مې کسان لیکلي دي خو هغې وایي کیدای شي د درې څلور ورځې کې وشي نو حل بشي وبشي که ونه شو نو بس بیا به د دې په زور کوو نو د تورمخې په دې زور نو بس دې خدا نه کېږي دا دې چېرته پوهېږي پوه شوې نو ستاسو څه خیال دی نه به وبشي څنګه تاسو ټوپک دی تاسو ټوپک دی نو بتا ته را لاله ګولو شر زمکه سي چلو شو یاره والله ما خو په سلطان چند پسې سلطان چند मंदिर पे चढ़ी देगी कसाब देखो रे पे चढ़ोगे را لاله ګولو شر زمکه سي چلو شو یاره ما خو په ګل امیر پسې کسان لیکلي دي ته پوه شوې خو لمه چینګه تر پاسه مړه ته دکې را لاله دا ګولو شر زمکه سي حساب کتاب او کنه د هغې خو ګوره مسله حل نه شوه یاره ما خو په میری خان پسې کسان لیکلي دي ولې خاندې الله دا را پته سي چلو را لاله دا ګولو شر زمکه سي چلو شو یاره والله ما خو په هغې را لاله زمکه سي چلو شو الله تعالی بیا په ډېر را لاله زمکه دې سي حساب کتاب وکړه ګولو شاغې یاره ما خو میری خان پسې کسان لیکلي دي هغه وایي تاسو 2 3 ورځې صبر وکړئ نو چې ونه شوه نو بس بیا به زه تاسو ته ووایم نو یاره لالا ګوره که نه کېږي نو ګوره په دې بله طریقه به وکړو تاسو لږ صبر وکړئ لږ حوصله وکړئ وبشي الله به خیر کړي ټایم یې ډېر وشو ګوره مونږ خو جرګه مرکه مو وکړه او بیا هم دا څه وی بچي مبارک شه مبارک पता हुआ चित बड़ा زه چې په دې خوشحالۍ کې ورته ووایو جاجر هلکانو مجاره کوي لکه مجاره په قلارو No, 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 no. السلام علیکم نیکانو وعلیکم السلام څنګه لګي خیر دی یاره تاسو دا درز غوبل عمر اغسته دی دا ډزې مو شو ورګه صبر وکړه مړه مونږ السلام علیکم وعلیکم السلام لکه دا څه ډزې مو راغڅي دا څه غوبل جوړ کړی یاره لالا اورېده مې پاس شوه خو رزلټ دی لکه دا څه کوې دا څه درز غوبل عمر اغسته دی کلام پکې نه
هلکه دا څه درس خوبونه هم راغستی دی دا څه کوئ رزلټ یې که نه خورزم پاس شوې ده خورزه دې پاس شوې ده هلکه دا څه کوې دا څه کوې دا څه علوم راغستی دی مشر رزلټ یې که نه خورزم پاس شوې ده خورزه پاس شوې ده نو تاسو په دې شي دا ډزې کوئ تاسو په بل څه باندې ولې نه کوئ دا څه کوې هلکه دا څه کوې هلکه دا څه کوې